العفه، عفت ځان ساتل د حرام کار نه، خپل عورت ساتل، خپل عورت حفاظت کول، که سړی او که زنانې. والذین هم لفروجهم حافظون، مؤمنان هغه خلک دي چې د خپل عورتونو خیال ساتي. د عورت خیال ساتل څه مطلب دی؟ چې دا عورت چې په حرام کې استعمال نشي، چې د باندې غلط کار ونه کې. او ځکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم چې دعا کوله نو یو به کې دا وي اللهم انی اسالک العفاف، الا زدن عفت غواړم، پاکی، چې انسان د حرامونه، د زنا نه، د غلط نظر نه بچي. یو حدیث کې راځي د عجیب حدیث او یاد ساتي، ثلاثه حق على الله عونهم، درې کسان دي چې دوی په الله باندې دا حق دی چې الله به سره لازم مرسته کوي. اولنی هغه کس دی چې د الله په لار کې مجاهد وته، الله لازم د مجاهد مرسته کوي، الا دا چې په مجاهد کې مرضی به سره الله مرسته نه کوي. دویم هغه مرئی غلام یا وینځه چې ځان آزادول غواړي او د خپل مالک له پیسې ورکوي، ان هغه ورته ویلي دونه پیسې ما درو، د لږ لږې پیسې غریب ګډا سره پیسې نه، الله دې مرسته کوي. او دریم والناکح الذي يريد العفاف، هغه انسان چې نکاح کوي او واده کوي په دې نیت باندې چې زه د حرام نه وساتلی شم، نو الله یې ساتي. لکه ته واده ولیکې، وي واده په دې کوم چې د حرامو نه بچ شم، چې د پردۍ زنانې ته ونه ګورم، چې د هلک ته ونه ګورم، چې د غلط کار بل ونه کما. نو بس الله سبحانه وتعالی باندې د دې سړي حق دی چې د ده مرسته وکړي. یو حدیث کې راځي چې اولني درې کسان چې به جنت ته ځي، او ځان سره یاد ساتئ دا حدیث، اولني درې کسان چې به جنت ته ځي، درې قسمه خلک: شهید، د الله په لار کې چې مړ شي، د ډېره اوچته درجه ده، دی به جنت ته اول ځي. دویم وعفیف متعفف، په خپلم پاک او بلم پاک ساتي، بالکل د زنا نه، د غلط نظر نه، د غلط کار نه، پردو زنانو ته کته، پردو لکانو ته کته په غلط نظر باندې، د دې نه ځان لرې ساتي. دا سړی به په دغه اولنو کسانو کې جنت ته به ځي، دلیل به دې باندې چې دا ډېر غټ صفت دی. او دریم او هغه بنده چې د الله ډېره ښکلي بندګي وکړي، دا درې قسمه خلک دي چې دوی به اول جنت ته ځي. ځان د هر قسم غلط کار نه لرې ساته. او حدیث ته ډېر عجیبه حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په ځان کې عفت پیدا کړئ، ستاسو په ښځو کې به پیدا شي. زه درته په رب العالمین قسم خورم چې دا قرض دی، زنا، په غلط نظر یو زنانه ته کته یا یو هلک ته کته، والله بالله ثم تالله چې دا قرض دی تا نه به اخیستی کېږي. نو سړی به وایي چې ما ته به څوک په غلط نظر وګوري، موږ وایو نه دا قرض تا نه لري، ستا د دې کور والا نه به وایي. که یو هلک ته دې وکتو په غلط نظر باندې برې ته او ګیرې لا نه یې راغلي، ښکلی هلک ته ته په غلط نظر وکتو، په الله ته قسم خورم چې ستا رور ته، ستا بچي ته، ستا بل خپل خپلوان ته خو دا قرض به نه اخیستی کېږي. بلکې علما دا وایي چې یو سړی دا وایي اوس یو سړي زنا وکړه او ته ورته وایي چې دا زنا قرض دی، تا نه به څوک ویلي ګورې دا قرض واپس به نه اخلي. نه دې خوشحاله شو، ویې خندل، وایي نه زما مور شتي او نه مې ښځه شتي او نه مې لوڼه شتي او نه بل څوک شتي، نه په خندا شو. نو علما وایي ده ته به دا وایي چې ستا د دې کور د دې دیوال نه به یې واخلي، د دې دیوال سره به څوک دا کار کوي، خو دا به پاتې کېږي، پاتې کېږي دا ته نه، دا به لازم دا بدله اخلي. ځان بالکل پاک ساتئ. رسول الله په حدیث کې وایي من یضمن لی ما بین رجلی، د دوه خپو په دې منځ کې چې څه دي، رسول الله که چا ماله د دې ګارنټي راکړه چې په غلط کار کې به نه استعمالوي، نو زه ورله د جنت ګارنټي ورکوم. څومره غټه خبره ده. د دوه خپو په منځ کې د انسان عورت دی چې دا عورت ته په حفاظت کې وساتو، په غلط ځای کې د استعمال نه کو. رسول صلی الله علیه وسلم تعالی د جنت ګارنټي درکوي، زه نه یم، هغه یې وایي. الله سبحانه وتعالی دومره زمونږ تربیت کړی دی چې مونږ ته دا نه دي ویلي چې زنا مه کوئ، بلکې څه ویلي، زنا ته بالکل نږدې کېږي نه، کول پرېږده، نږدې کېږي به نه. علما وایي د دې مطلب دا د مفسرین وایي یعنې د زنا اسباب به نه استعمالوي،
د زنا ګوره سړی ډایرکټ نه کوي چې ورځي او زنا کوي د دې نه مخکې څه دي اسباب دي طریقې دي دا طریقې ته زنا ته رسي سندرې اورېده اخرنی انجام یې زنا ده سندرې چې څوک اوري اخرنی انجام یې زنا ده د انډیا فلمونه چې څوک ګوري دمان چې څوک ګوري او د ډرامې او د شینه ګوري اخرنی انجام یې زنا ده که موقع ورته میلاو شوه اوس یو سړی نه کوي موقع به ورته نه میلاو شي څوک ورته زنا نه میلاو شي والعیاذ بالله دا یو طریقه ده موبایل کې غلط تصویران ساتل پای کې فلمونه ساتل دا د زنا بالکل واضحه لار ده مشهوره طریقه چې نن سبا استعمالیږي په ټلیفون باندې یا په انټرنیټ باندې د پردو زنانو سره خبرې کول اخرنی انجام زنا ده د دې هر څه نه ځان لري ساتي په بازار کې ودرېده پردو زنانو ته کته اخرنی انجام یې څه دی زنا ده د پردو زنانو سره بغیر د ضرورت نه خبرې کول هغوی سره ګپ شپ لګول اخرنی انجام یې زنا ده او که د فرج زنا یې نه کړي یعنی د عورت استعمالولو زنا یې نه کړي نو د سترګو زنا خو چېرته تللی نه ده د لاسونو زنا خو چېرته تللی نه ده د خپو زنا خو چېرته تللی نه ده خبره به واضحه کوو ځکه چې الله زه په دې مکلف کړی یم چې د خلکو ته دین ښایه او داسې مواري ده نن سبا والعیاذ بالله غټ مرض په ځوانانو کې دا دی چې هغوی په خپل لاس باندې په خپله مني وباسي دا عام مرض دی په ځوانانو کې نن سبا او ځینې ځوانانو ته زما د خبرې ته غوږ کېږدي دا زنا ده که نه ده دا د زنا خور ده صرف دا چې زنا دی په عمر کې مشره دا د زنا خور ده وجه څه ده شرطیاً کم سړی چې دا کار کوي دی به یا زنانو ته ګوري یا به د زنانو سره خبرې کوي یا به د سوچونه کوي د دې زنا په باره کې چې دې مې وکړه دا مې وکړه دغه مې وکړه یا به دی یا به فلمونه ګوري یا به ورسره په موبایل کې ګن بلایي یا به ورسره په کمپیوټر کې ګن بلایي خو دې خالي نه دی ګوره د څه نه دې خبرو کې یو بل لازمي بده کوي او که دې کې دا خبرې نه وي د ګوره دا کار کوم نه دا حرام کار دی زنا ده الله والذین هم لفروجهم حافظون هغه کسان چې د خپلو عورتونو خیال ساتي الا علی ازواجهم مگر خپل ښځو باندې استعمالوي او ما ملکت ایمانهم یا دا چې د دوی سره وینځي په پیسو اخیستی شي لکه پوخا چې وي اوس خو نشته یا په جنګ کې راوستي کافرانو نه زنانه راوستي د دوی سره کورواله جایز دی الله سبحانه وتعالی چې په دې دوه لارو استعمالوي درېیمه لار بله شته والذین هم لفروجهم حافظون او هغه کسان چې د خپلو عورتونو خیال ساتي الا اولنی ځای جایز دی ښځه دویم ځای جایز دی وینځه یاله دریم پکې بل شته وینه بل نشته د لاس استعمالول د دریم ځای دی که دا پکې به حرام شي دی دلیل دی پوه شوې دا دوه ځایونه د استعمالولو دي بل ځای نشي د استعمالولو نو چې بل نشته د دوه نه علاوه چې هر قسمه ځای دی هلته عورت استعمالول حرام دی د خپل عورت خیال ساتل بې ځایه نه ښکاره کول دا ګورم په عفت کې دننه د بعض کسان لنډې تنګې جامې اچوي عورت یې ښکاري دا سړی هم ګوره پاکې سړی نه دی د کې عفت نشته که د کې عفت وي د به خپل عورت پټ کړی د کې حیا به وي د کې به شرم وي وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الله د مؤمنانو سړو ته وایي چې سترګې کوزې ساتي الله اکبر وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن زنانو ته وایي چې نظر کوز ساتي